بیا عیسی مسیح یوحنا یعقوب او پترس د دعا دپاره ځان سره غره ته بوتلل. د دعا په وخت د عیسی څېره بدله شوه او د هغه کالي سپین وځلېدل. ناڅاپه حضرت موسی او حضرت الیاس د هغه په خوا کې په آسماني نور کې ښکاره شول چې د هغه سره یې خبرې کولې. ته به د خدا پاک مقصد پوره کوي. ته به په اورشلیم کې وژل کېږي. کله چې هغوی بیرته تلل، پترس عیسی مسیح ته وویل: استاذه، څومره ښه دي چې دلته راغلي یو. موږ به 3 خیمې جوړې کړو، یوه ستا. پترس لا خبرې کولې چې ورځ راغله او پر دوی سوری وشو. د عیسی شاګردان وویرېدل. بیا د ورځې څخه یو آواز راغی: دا زما زوی دی چې ما غوره کړی دی، ده ته غوږ ونیسئ.